د نن چهارشنبه ورځې لاندې او مهم خبرونه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځنګړي فرمان له مخې په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري په نامه یوه نوې ولسوالي تاسیس شوه. د کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو 2 اونیو کې له ایران او پاکستان څخه د 50,000 څخه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د لوګر د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د مرکز په ګډون په 2 ولسوالیو کې د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره 695 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وردګ پوهنتون څیړنیز مرکز د 11 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محترم محمد یونس مهمند د بغلان ولایت له سوداګرو سره په لیدنه کې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د جوړېدو خبر ورکړی. د کندوز ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې سږ کال په دغه ولایت کې د 102 میلیون افغانیو په لګښت 20 لویې او وړې پروژې پرې شوي دي. د افغانستان او ایران سرحدي مسؤلینو هرات کې د همغږۍ ناسته کړې. د آب چینایي شرکت لخوا د سرپل په مرکز کې په 1 میلیون او 400,000 افغانۍ پر یوه سړک د کریډ اچولو کارونه پیل شوي دي. افغانستان په جدي میاشت کې پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته د 140.9 میلیون ډالرو په ارزښت افغاني محصولات صادر کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په ننګرهار کې په 3 میلیون او 280,000 افغانۍ د اوبو یوه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارلې ده.